ملګرو په ټوله دنیا کې هر وخت داسې کارونه کیږي کم چې موږ په اولنی پیر باندې وینو نو په هغې باندې یقین کول مشکل وي ولې چې کیدای شي موږ هغه په اولنی پیر باندې نو ملګرو نن به تاسو په دې ویډیو کې و داسې شیزونه نه کم چې به تاسو لاول نه وی لیدلي نو راځئ چې شروع کړو خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 7 ظاهره دا په لاولنی پیر د لیدو سره به تاسو ته دا منظر بالکل پیک ښکاریږي خو کله چې دا سړی د انډې په دې پوزیشن کې په یو بل باندې لپاسه ودرئ نو بیا ټول شک ختم شي په کوم ځای کې چې دا ویډیو جوړه شوې ده د هغه ځای ټمپریچر -32 ډیګري سنټیګریډ دی یعنی دا ځای د یو عام فریزر نه هم درې چنده زیات یخ دی په کوم ځای کې چې د یو شیز په فریز کېدو کې صرف یو څو سیکنډه لګي خو انډې په دې طریقه سره لاین کول صرف د ټمپریچر کمال نه دی زیات کریډټ جوړول والا ته هم ځي نمبر 6 په کیلیفورنیا کې موجود د لیک بیریسا د ښکلی منظر په لسو کالو کې صرف 2 پیرې میلاویږي په اصل کې دې ته بیریسا سپیلوی ویلی کیږي کوم چې د دې لیک سره جوړ د مانټیسولو ډیم په کنسټرکشن په دوران کې جوړ شوی و د دې مقصد په ډیم کې جمع ایکسټرا اوبو بهر ته ویستل وو د دې لپاره چې د اوبو د دباو د وجې نه نه ډیم دیوالونو ته نقصان ورسیږي او نه په خواوشا علاقو کې اوبه خوري شي څنګه چې په دې ډیم کې د اوبو لیول 440 فوټو ته ورسیږي نو اتوماتیکلی هغه د دې سپیلوی په ذریعه باندې یو نږدې سمندر ته لاړ شي د شاته 71 کالو نه صرف 24 پیرې دا سپیلوی په کار راغلی دی کله چې د واټر لیول 440 فوټو ته نږدې رسیدواله شي نو انتظامیه د خپل ویب سایټ په ذریعه خلک خبر کی د دې لپاره چې خلک دا ښکلی منظر وویني نمبر 5 په فلمونو کې خو به داسې سین موږ ډېرې پیرې لیدلی وي په کوم کې چې یو مانسټر په ځمکه کې دننه په غیر د څه رکاوټ نه ټریول کوي او په کتو والا انسان خپله یره اچوي خو په دې فوټیج کې ښکارېدو والا دا سین د یو فلم نه دی بلکې دا ریل سین دی د میگا پروجیکټ په کنسټرکشن کې په ځمکه کې دننه د هیوي پایپ لاین د انسټالیشن په دوران د ګټې والا ځمکې د نرمېدو دپاره په هغې کې ایکسپلوزیو لګولی کیږي د کوم په مدد سره چې په ځمکه کې دننه موجود ټولې ګټې ماتې شي او وروستو بیا د ایکسویټر په مدد سره هغه په اسانۍ باندې کنستی شي نمبر 4 ملګرو د باران په موسم کې خو به ریمبو تاسو اکثر ډېرې پیرې لیدلي وي اوه کلرونو والا ریمبو هلو ظاهریږي کله چې د نور شعاګانې په هوا کې موجود د واټر ډراپلټس نه تیری شي دا ریمبو اکثر موږ ته په هاف سرکل کې ښکاریږي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا ریمبو په هاف سرکل کې نه بلکې پول سرکل ریمبو وي او کنه د ځمکې نه په لیدو سره دا ریمبو خو موږ ته نیمه ښکاریږي خو د یو دنګ یا د څه پرواز په دوران کې ښکارېدو والا دا ریمبو پوره ګول وي په دې ریکارډ شوي ویډیو کې انتهایی ښکلي پوره ګول ریمبو تاسو لیدی شئ نمبر 3 500 یا 1000 نه بلکې دا سټیچوز د لکاو پیپرونه جوړولی کیږي بشماره کاغذونه د ګیلو په مدد سره یوځای کیږي او بیا شروع کیږي د لاسو د صفایۍ کمال کلاکار په خپل مهارت سره دیله د مختلف سټیچوز شکل ورکوي او د ضرورت په مطابق باندې دا پینټ کوي هم د سټیچوز په کمپلیټ کېدو باندې چې کله دا کولاو شي دا انتهایی سټیسفاینګ منظر پیش کوي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله دا کاغذونه خواره کی نو دا بیا خپل شکل ته واپس لاړ شي نمبر 2 په چاینیز پولیس کې د برتی کېدو دپاره افیسر له دومره سخت ټریننګ ورکوي د کم د لیدو سره چې اکثر خلک پولیسو ته د تلو نه انکار کوي په -31 ډیګري سنټیګریډ کې دا د ټریننګ مشکل ترین حصہ د کم نه چې زیاتر افیسر یریږي او هغه ټریننګ پرېږدي او وتښتي د دې نه علاوه مارشل آرټس او روپ جمپینګ خو یې خو د ټریننګ یو داسې حصه هم یې کوم چې پرفارم کول انتهایی خطرناک ګڼلی کیږي او کنه د پولیس افیسر په ټریننګ کې هیوي بایک په روډ باندې د دې ټریفک کونز په منځ کې چلول شامل وي او هغه هم انتهایی په تیزۍ سره د ټریننګ نه وروسته د افیسر دومره پریکټس شوی وي چې هغه بیا په یو ځای باندې د ټریفک کونز په منځ کې هیوي بایک چلولی شي دا ټریننګ د غلو د رانیولو دپاره ډیر په کار راځي نمبر 1 د کنسټرکشن او د ډیګینګ په دوران کې استعمالیدو والا ټرک په زرګو کیلوګرام وزن د اوچتولو قابلیت ساتي خو دا ډرایور کوم چې ټرک ډرایو کوي دا یو عام ټرک نه دی بلکې د دنیا د ټول نه غټ مایننګ ټرک دی کوم چې د کیټ 794 په نوم باندې پیژندل کیږي دا ټرک د یو کور هم غټ وي او د دې وزن 5 لک کېجی یعنی 500 ټن وي کوم چې تقریبا د دوه ایرکرافټ بوئنګ د 777 په برابر وي که صرف د دې د یو ټیر خبره وکړی شي نو دا د 3800 کیلوګرام عمره وزنی وي په فیکټري کې د دې ټرک د مینوفیکچرینګ نه وروسته په دې ویډیو کې تاسو په اولنی پیر ټرک په ګرځېدو باندې لیدی شئ ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله